تازه د طالبانو یو چارواکي له پاکستان وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. سلام، وخت بخیر، ستړي مشئ. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد د غوښتنه پرون په کابل کې د پاکستان د سفیر له مرستیال او شرطپیر جنید وزیري سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له خبرپاڼې سره سم راشد د پاکستاني ډیپلوماټ ته وویل چې د کډوالو موضوع دوه اړخیزه موضوع ده او په دې اړه پریکړې هم باید د دواړو هیوادونو په تفاهم سره وشي او د یو ګډ میکانیزم تر رامنځته کېدو پورې دوی ونه ځورول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د نومبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 515,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او پریکړه یې کړې چې له کمکي اختر وروسته د کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې کار لرونکي کډوال هم وباسي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.